بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم کله چې موږ د یو کس نه په پښتو کې مختلف قسمه کوېشنې کوو، نو دا به موږ په انګلیسي کې څنګه کوو. نو دا ټول ارڅه به درته په نننۍ کلاس کې زده کوم. کلاس تر پایه پورې ګورئ او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننۍ کلاس شروع کړو. How was your day؟ ورځ دې څنګه وه؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه نن ورځ ستا څنګه وه، یعنې څنګه تېره شوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي How was your day؟ Is everything okay؟ هر څه سم دي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هر څه ټیک دي یا سم دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Is everything okay؟ Do you like me؟ آیا ته ما خوښوې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته ما خوښوې یا ما سره مینه کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you like me؟ Do you like her؟ آیا ته هغه خوښوې؟ که موږ چېرته د یو کس نه د یو بل کس په باره کې تپوس کوو چې هغه جینۍ، نو موږ ورته وایو چې آیا ته هغه خوښوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you like her؟ دې کې دا بی نشته، دا په ایډیټینګ کې غلطي شوې ده. Do you like song؟ ستا سندرې خوښې دي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ستا سندرې خوښې دي، یعنې لوبې ته اورئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you like song؟ What is it all about؟ دا کار د څه باره کې دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې دا کار د څه باره کې دی یا دا کوم هر څه چې روان دي دا ټول د څه باره کې دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي What is it all about؟ Why do not you listen؟ ته ولې نه اورې؟ که موږ چېرته یو کس ته خبره کوو او موږ ورته وایو چې هلکه ته زما خبره ولې نه اورې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Why do not you listen؟ Who are you؟ ته څوک یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څوک یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Who are you؟ What are you doing؟ ته څه کوې؟ که چېرته یو کس نه موږ پوښتنه کوو چې ته اوس څه کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي What are you doing؟ I am a teacher. زه استاد یم. Why are you studying English؟ ته انګلیسي ولې زده کوې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته دا انګلیسي د څه دپاره زده کوې یا ولې یې زده کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Why are you studying English؟ Do you need any help؟ آیا تا ته د څه مدد ضرورت شته؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې آیا تا ته څه مرست یا څه د مدد ضرورت درته شته، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you need any help؟ How are you feeling now؟ اوس څنګه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته اوس څنګه یا طبیعت دې څنګه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي How are you feeling now؟ Who is that fellow؟ هغه ملګری څوک دی؟ اکثر چې موږ ناست یو بل کس راغلی او موږ یې نه پیژنو، موږ د یو بل کس نه پوښتنه کوو چې دغه ملګری څوک دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Who is that fellow؟ How far is your home؟ ستا کور څومره لرې دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا کور څومره لرې دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي How far is your home؟ What do you do؟ ته څه کوې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څه کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي What do you do؟ Are you learning English؟ آیا ته انګلیسي زده کوې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته انګلیسي زده کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you learning English؟ What is the problem؟ څه مسله ده؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه څه مسله ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي What is the problem؟ What is the matter؟ دا څه معامله ده؟ که موږ چېرته یو کس نه تپوس کوو، اکثر موږ په پښتو کې هلکه موږ دا څه قصه ده یا څه معامله ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي What is the matter؟ How was your day؟ ورځ دې څنګه وه؟ دا جمله بیا هم راله، خو که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا ورځ څنګه وه، نو په انګلیش کې به ورته وایي How was your day؟ Are you married؟ تا واده کړی؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې تا واده کړی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you married؟ What brings you here؟ څنګه راغلی؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې څنګه راغلی یا ته دلته څه پسې راغلی، نو په انګلیش کې به ورته وایي What brings you here؟ What do you do in your free time؟ ته په اوزګار وخت کې
څه کوي. خو موږ چېرته د خپل ملګري نه تپوس کوو چې ته کله اوزګار یې نو په دغه اوزګار ټایم کې اوزګار وخت کې ته څه کوي. نو په انګلیش کې به ورته وایي what do you do in your free time. when will you go. ته به کله ځي. خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته به دې ځای ته کله ځي نو په انګلیش کې به ورته وایي when will you go. when will you come. ته به کله راځي. خو موږ چېرته یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته به دلته کله راځي نو په انګلیش کې به ورته وایي when will you come. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکوئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.